څوک چې په مینا کې ستی شي پتنګان پیژني څوک چې په مینا کې ستی شي پتنګان پیژني هغه والله د مدینه خسته جانان پیژني هغه والله د مدینه خسته جانان پیژني څوک چې په مینا کې ستی شي پتنګان د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق خسته جانان پیژني هغه والله د مدینه خسته جانان پیژني بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق درنو اوریدونکو په تېرې خپرونه کې تاسو واوریدل چې تواضع او عاجزي د هر مؤمن او مسلمان لپاره د بنسټیزو اخلاقو څخه یو خلق او یو عادت دی نو باید چې هر مسلمان ځان د تواضع او د عاجزي په صفت باندې سمبال کړي د کبر د غرور او د لویي نه ځان وژغوري تاسو راشئ د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم مبارک ژوند مطالعه کړئ سراسر عاجزي سراسر تواضع نو د همدغې تواضع او د عاجزي له وجې نه الله رب العزت له دوی نه راضي او دوی د الله نه راضي رضی الله عنهم ورضوا عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته په ټولو مسلمانانو کې بهترین او غوره کس سیدنا حضرت ابابکر صدیق دی خو ګوره سره د دومره شان او شوکت نه راضي د یوې زړې بوډۍ کور جارو کوي د هغې کور پاکوي اوس به څوک دا کار وکړي ابابکر صدیق د محمد رسول الله خلیفه دی امیر المؤمنین دی راضي د یوې زړې بوډۍ کور جارو کوي د هغې کور پاکوي نن به دا کار څوک وکړي تاسو خو د خپله کور هم نه پاکوئ خپلې مور سره هم مرسته نه کوئ حتی په ځینې کورنیو کې خو لور خپلې مور ته وایي زه اوس مصروفه یم زه اوس کار لرم دې ته زه اوزګاره نه یم چې زه کوټه جارو کم یا کور پاک کم ته خپل کور نه پاکوې خو ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د زړې بوډۍ کور پاکوي امیر المؤمنین دی تواضع لري عاجزي لري خو په موږ کې تواضع او عاجزي نشته همدارنګه د مؤلفة القلوب له ډلې نه یو کس د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضور ته راځي او وایي ای امیر المؤمنین ما ته د یو څه بخښلو امر راکړه امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د یوې ټوټې ځمکې د بخښلو امر ورک خو هغه ته یې وویل ولاړ شه عمر بن خطاب شاهد ونیسه هغه سړی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضور ته ورغی او ورته وویلې چې امیر المؤمنین حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه خط زما لپاره ولیکه او امر یې راکړه چې دلته راشم تر څو ته په هغې باندې شهادت ورکړې او شاهد شي عمر رضی الله تعالی عنه وویلې قسم په الله چې زه پر هغه باندې شهادت نه ورکوم کله چې اسلام بې ځواکه و تاسو دغه بخښنې اخیستې خو اوس اسلام ځواکمن دی وروسته د دې نه امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه پاڼه واخیسته او څیرې کړه هغه سړی بیرته د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضور ته ورغی او وی ویلې قسم په الله چې زه نه پوهیږم چې په تاسو کې کم یو خلیفه دی ته خلیفه او که عمر خلیفه دی
ګورئ حضرت عمر د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه پاڼه چیرې کوي او سړی راځي ابوبکر صدیق ته وایي زه نه پوهېږم چې ته خلیفه یې که عمر خلیفه دی خو ابوبکر په ځواب کې ورته څه وایي انشاء الله. دا تواضع ده، دا عاجزي ده. تصور وکړه که چیرې ته د امیر المؤمنین ابوبکر صدیق په ځای وای څه به دې کړي وای؟ نن ورځ خو دې څوک د چا لیک څیرې کړي چې د هغه په مقابل کې ورته څه وایي، خو حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه عاجز دی، تواضع لري. د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د کړنې په بدل کې چې کله دا سړی ورته وایي ته خلیفه یې که هغه انشاء الله وایي. همدا وجه وه چې الله رب العزت دوی ته سرفرازي او کامیابی د دنیا او د آخرت وربخښلې وه. همدارنګه د امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه د لیدلو لپاره یو هیئت د احناف بن قیس په ریاست کې راغی. احناف د عراق له مخککانو څخه یو کس و. کله چې دوی راورسېدل ویلیدل چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د بیت المال د اوښانو پر مینځلو باندې بوخت دی او دا وایي ای احنفه راشه د بیت المال د اوښانو په وینځلو کې له امیر المؤمنین سره مرسته وکړه. له هغوی څخه یو سړي وویلې ای امیر المؤمنین الله دې تا وبخي ولې له خپلو غلامانو څخه د یو غلام ته امر نه کوې تر څو پورې دا اوښان پاک کړي او ووینځي، تی پخپله وینځې؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویلې کم یو غلام؟ له ما او احناف بن قیس څخه ډیر غلام ډوله دي. آیا نه پوهیږئ چې هر څوک د مسلمانانو له کاري مسؤلیتونو یو کار په غاړه واخلي د هغه مرتبه نسبت خپل باردار ته د غلام په څیر ده؟ نو ما د مسلمانانو مسؤلیت په غاړه اخیستی، نو زه د خپل رب غلام یم، زه به د خپل د رعیت لپاره د غلام په صفت یم د هغوی خدمت به کوم. یا الله، امیر المؤمنین عمر بن خطاب په خپل لاس اوښان مینځي. څنګه شونې ده امیر المؤمنین اوښان پاکوي، ته به وایې چې موږ یو خیالي داستان لولو یا خیالي داستان اورو، خو د تواضع اغیزې له دې نه هم خورا ډېرې دي. تاسو راشئ د صحابه مبارک ژوند مطالعه کړئ چې په هغو کې څومره عاجزي وه، په هغو کې څومره تواضع وه، او د نن ورځ د حکامو او د مشرانو ژوند مطالعه کړئ چې په دیو کې څومره کبر دی، څومره غرور دی، څومره د الله د لارې نه اوښتي، څومره د الله د دین نه اوښتي دي. نو د هغو لپاره جنت او د دې تاغوتو لپاره، د دې ظالمانو لپاره جهنم. همدارنګه د فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها لمړینې څخه وروسته امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم الله وجهه له یوې بلې ښځې سره واده وکړ. الله رب العزت د دې بلې ښځې نه حضرت علی کرم الله وجهه ته یو زوی ورکه چې د هغه زوی نوم محمد بن حنفیه. نو یو ورځ د محمد خپل پلار ته حضرت علی ته وویلې پلار جانه د الله له رسول صلی الله علیه وسلم څخه وروسته بل تر ټولو غوره شخص څوک دی؟ امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجهه یې په ځواب کې وایي حضرت ابابکر صدیق د محمد رسول الله نه وروسته په ټولو کې غوره دی. هغه زوی بیا پوښتنه وکړه له ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه وروسته بل څوک غوره دی؟ امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجهه په ځواب کې فرمایي عمر رضی الله تعالی عنه. محمد وایي دا د حضرت علی صاحب زوی، وویرېدم که چیرې بیا پوښتنه وکړم چې تر هغه وروسته نو ښایي چې په ځواب کې زما پلار راته وایي عثمان. نو له همدې امله مې ورته ویلې او وروسته له هغه نه ته. خو زما پلار ما ته په ځواب کې وفرمایل زما زویه زه یوازې له مسلمانانو څخه یو مسلمان یم. وګورئ د حضرت علی کرم الله وجهه تواضع ته، وګورئ د هغه عاجزي ته چې د هغه په زړه کې د الله ویره څومره پرته ده. کله چې زوی ورته وایي د عمر نه وروسته ته بهتر یې، خو هغه په ځواب کې وایي زه د مسلمانانو له ډلې څخه یو فرد او یو مسلمان یم. کله چې څوک ستا ستاینه وکړي ته په دې باندې څومره خوشحالیږي.
شاید دا ووایه چې زما نه غوره عالم بل نشته، زما نه غوره ښه سړی بل نشته او زما نه دینداره او با اخلاقه سړی بل نشته، خو د حضرت علي خبرو ته غوږ شه. متکبر عابد د ځان نه مه جوړوه، راځه د الله د حکمونو پابند شه، د الله د اوامرو پابند شه، ځان ته تواضع او عاجزي خپله دنده وګرځوه. همدارنګه یوه ورځ د محمد بن حنفیه او د حضرت حسن رضی الله تعالی عنهما ترمنځ جنگ شو. دواړه د میرې زمن ول. کله چې د دوی ترمنځ جنگ اوږد شو نو محمد بن حنفیه حضرت حسن رضی الله تعالی عنه ته یو لیک ولیکه او هغه ته یې وویلې زما وروره زموږ جنگ ډیر وخت ونیوه او ته له ما څخه غوره یې، ستا مور زما له مور څخه غوره ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرهم من یبدأ بالسلام. د هغوی تر ټولو ښه هغه دی چې په سلام او پخلاینه کې مخکې شي، او زه ویرېږم چې له تا نه د مخه پخلاینه او سلام وکړم او له تا څخه غوره اوسم، نو ته او خدای چې لومړی ته سلام واچوه. ته زما نه غوره او مور دې زما له مور څخه غوره ده. او محمد رسول الله فرمایي خیرهم من یبدأ بالسلام، نو لومړی ته سلام واچوه. قسم په الله چې دغه خبره له یو متواضع کس نه پرته بل څوک نشي کولی چې وی وایي ته او خدای هڅه او هاند وکړه تر څو متواضع او خاکساره شي او ټینګ اوسه، ځکه هغه څوک چې د خیر او ښېګڼې په لټه کې شي هغه ترلاسه کوي، نو تواضع دې په خپل ټول ژوند کې خپله دنده وګرځوه. د حضرت حسن رضی الله تعالی عنه په مخ کې محمد بن حنفیه تواضع کوي، عاجزي کوي او دا ورته وایي چې ته زما نه غوره او ستا مور زما د مور نه غوره ده، نو راځه ته لومړی په ما باندې سلام واچوه چې ته غوره شي، ځکه چې رسول الله فرمایي خیرهم من یبدأ بالسلام. که زه سلام واچوم نو زه به غوره شم، نه ته زما نه غوره یې. دا تواضع وه، دا عاجزي وه. همدارنګه یوه ورځ زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه په اوښ باندې سپور و. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما راغی د اوښ مهار یې ونیوه او زید بن ثابت ته یې وویلې موږ ته امر شوی چې له علماو او پوهانو سره همدارنګه چلند ولرو. کله چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا خبره وکړه، زید بن ثابت په چټکتیا سره له اوښ څخه راکوز شو او د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما لاس یې ښکل او وی ویل موږ ته امر شوی دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له کورنۍ سره همدارنګه کړنه ولرو. دې ته وایي تواضع. زید بن ثابت چې قرآن جمع عبدالله ابن عباس چې د امت عالم دی، هغه دواړه په بیلابیلو طریقو باندې تواضع کوي، خو تر اوسه پورې تا تواضع کړې؟ ته خو چې ځان ته ملا او عالم وایې، په نړۍ کې بل ملا او بل عالم نه منې. هغه چې د الله دین ته خلک رابلي، قرآن او احادیث بیانوي، په هغه باندې مختلف نومونه ږدي. ظالمه په تا کې تواضع او عاجزي د کم ځای شوه؟ راځه دا د کبر سر دې ټیټ که، تواضع او عاجزي خپل عادت وګرځوه چې الله درنه راضي شي، که نه په دې کبر او غرور سره به دې الله په ځمکه کې نه باسي. هغه څوک چې خپل سر د چت لپاره خموي، چت هغه ته تر خپل سوري لاندې ځای ورکوي او په خپله پناه کې ساتي، او هغه څوک چې خپل سر لوړ نیسي نو چت هغه زخمی کوي. نو راځه سر دې لوړ مه نیسه، د الله د حکمونو تابع شه، تواضع او عاجزي خپله دنده وګرځوه چې الله دې کامیابه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه چاچی اغزو باندې د زړه پر هر ګنډلې نوي، چاچی اغزو باندې د زړه پر هر ګنډلې نوي، چاچی اغزو باندې د زړه پر هر ګنډلې نوي، چاچی اغزو باندې د زړه پر هر ګنډلې نوي. هغه نو چرته بورا پیژني ګلان پیژني، هغه نو چرته بورا پیژني ګلان پیژني. څوک چې په مینا کې ستشي پتنګان پیژني، څوک چې په مینا کې ستشي پتنګان پیژني. هغه والله د مدینه ښایسته جانان پیژني، هغه والله د مدینه ښایسته جانان پیژني. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. یو کس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راغی
او ویې ویلې ای د الله رسوله زه غواړم چې زما جامې او بوټونه ښه وي، آیا دا له کبر سره تړاو لري؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې وایي لا ان الله جمیل یحب الجمال. د مسلم حدیث دی. نه دا کبر نه دی، ځکه الله رب العزت ښکلی دی، نو الله رب العزت ښکلا خوښوي. ځینې وګړي دا ګمان کوي چې په پوښاک کې تواضع او عاجزي یعنې د زړو جامو اغوستل دي. نه دا تواضع نه ده، دا عاجزي نه ده. ښکلې جامې واغونده، ښکلې لنګوټه وتړه، ښکلې بوټونه په پښو که، خو د الله د حکمونو او د الله د اوامرو پابند شه. زه دا وایم چې علما، دینداران او مسلمانان باید له ټولو خلکو نه په جامو کې، په بوټونو کې او په لنګوټو کې ښکلي وي. خو د دې تر څنګ د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند وي. دې ته تواضع او عاجزي وایي. که یو سړی دا تواضع ګڼي چې زه زړې او شلیدلې جامې اغوندم خو د الله د حکمونو او د اوامرو نه خبر نه وي، دا تواضع نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو څوک له خپلو جامو سره ډیر په کبر کې روان و چې الله رب العزت په ځمکه باندې ننایستلو او هغه به د قیامت تر ورځې پورې پرله پسې په ځمکه کې ننوځي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وینا هر ځوان ته او هرې پیغلې ته یو ګواښ دی. په خپلو جامو باندې متواضع اوسئ، په خپلو جامو کې عاجزي کوئ، په کبر او په غرور باندې جامې مه اغوندئ لکه څنګه چې الله هغه په ځمکه ننایستلی، تاسو به هم ننباسي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د مسلم حدیث دی، من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي حلل الإيمان يشاء. څوک چې د الله رب العزت په وړاندې د تواضع او د عاجزي په نیت د ځانګړو جامو اغوستل په داسې حالت کې پرېږدي چې د هغو د اغوستلو توان لري، نو الله رب العزت به په ورځ د قیامت د ټولو مخلوقاتو په منځ کې په هغه غږ وکړي او هغه ته به اختیار ورکړي چې د ایمان له زیوراتو څخه هغه واغوندي چې د ده خوښیږي. ښه پوه شئ درنو اوریدونکو، د تصور خلاف هیڅ کم تناقض په دې ځای کې نشته. تاسو له هر انسان څخه خورا خپل ځان ډیر ښه پیژنئ. د مثال په ډول تاسو کولی شئ د تواضع په نسبت د الله لپاره ساده او بې تکلفه جامې واغوندئ چې ښکلې هم دي، نه لکه د پخوا جامو اغوستلو په شان چې هغه دې په کبر سره اغوستلې. خو که ته ښکلې جامې هم اغوندې خو د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو پابند یې، دا هم تواضع ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري او د مسلم حدیث دی، اخوانکم جعلهم الله تحت ایدیکم فاطعموهم مما تطعمون والبسوهم مما تلبسون وكلفوهم بما يطيقون فإن كلفتموهم بما لا يطيقون فأعينوهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، هغه کسان چې الله رب العزت ستاسو تر لاس لاندې ګمارلي، ستاسو د لاس لاندې خلک دي، هغوی ستاسو ورونه دي، نو هغه څه چې تاسو خورئ هغه دوی ته هم ورکوئ. هغه جامې چې تاسو یې اغوندئ پر هغوی هم واغوندئ او هغوی ته د هغه کار په ترسره کولو امر کوئ چې د هغوی په توان پوره وي، او که مو په هغه کارونو ورته امر وکړه چې د ترسره کولو توان یې نه لري، نو تاسو ورسره مرسته وکړئ. دې ته هم تواضع وایي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، که ستاسو یو خدمتګار ستاسو لپاره ډوډۍ راوړه، نو تاسې هغه له ځان سره ډوډۍ ته کښېنوئ، او که مو له ځان سره نه کښېناوه نو بیا یوه یا دوه مړۍ او یا هم یوه یا دوه خوراکه هغوی ته ورکړئ. او که هغه تا ته ډوډۍ راوړي، هغه غریب په خپله هم وږی دی، ته ورته صد نه کوې، دا کبر دی. راځه نه تواضع او عاجزي خپله دنده وګرځوه چې الله رب العزت درنه راضي شي. ما تاسو ته څو وار ویل چې تاسو د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم مبارک ژوند مطالعه کړئ.
وګورئ چې صحابه و کرامو څنګه په تواضع او څنګه په عاجزي سره خپل ژوند تیر کړی، نو د همدې وجې نه الله رب العزت هغوی کامیاب د دنیا او د آخرت ګرځولي. سیدنا حضرت علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې ما د فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها سره واده وکړ او هغه زما کور ته راغله، زه کور ته داخل شوم، قسم په الله په هغه ورځ چې زما کور ته فاطمه راغله، زما په کور کې له یو پوستکي پرته چې ځمکه پرې فرش وه او یو بالښت چې منځ یې د خرما له پوستکو ډک شوی او بل څه موجود نه و. دغه خبره د پرتلې یا تشبیه لپاره نه وایم، ځکه چې د سیدنا علي کور تغییر وکړ او خدای پکې برکت واچوه او کور یې بشپړ شو. زه دا خبره نه کوم چې په ځان سختي وکړئ، بلکې دا وایم چې په خپلو غوښتنو کې زیاتی او غلو ونه کړو او داسې خبره ونه کړو تر څو په تاسو باندې سختي راولي. هغه وایو چې تر څو په خپلو غوښتنو کې افراط ونه کړو. د محمد رسول الله لور واده کیږي، خو په هغه کور کې پرته له یو فرش او له یو بالښت نه بل څه نشته، خو د محمد رسول الله لور غوښتنې نه لري. نن ورځ چې یوه پیغله واده کیږي، تاسې د دې غوښتنو ته وګورئ، د دې مور و پلار غوښتنو ته وګورئ، د خپلوانو غوښتنو ته وګورئ چې هغه ځوان غریب په څومره تکلیف او په مشقت باندې پیسې پیدا کوي، قرضداره کیږي، حتی خو ځینې په سفرونو کې مړه کیږي. نه راځئ تضرع او عاجزي او تواضع خپله دنده وګرځوئ تر څو الله رب العزت په دنیا او په آخرت کې ستاسو نه راضي شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. د ښایستونو شین ګنبدې د زړه کور کې اوسي، د ښایستونو شین ګنبدې د زړه کور کې اوسي، د ښایستونو شین ګنبدې د زړه کور کې اوسي، د ښایستونو شین ګنبدې د زړه کور کې اوسي. ستا خادمان لارې کوڅې ستا خوږ بیان پېژني، ستا خادمان لارې کوڅې ستا خوږ بیان پېژني، هغه والله د مدینې ښایسته جانان پېژني، هغه والله د مدینې ښایسته جانان پېژني. څوک چې په مینا کې ستی وي پتنګان پېژني، څوک چې په مینا کې ستی شي پتنګان پېژني، هغه والله د مدینې ښایسته جانان پېژني، هغه والله د مدینې ښایسته جانان پېژني. مونږه یې تل د ښکلاګانو سپارو کې ستایو، مونږه یې تل د ښکلاګانو سپارو کې ستایو، مونږه یې تل د ښکلاګانو سپارو کې ستایو، مونږه یې تل د ښکلاګانو سپارو کې ستایو. څوک چې خپل دین پېژني، څوک چې خپل ایمان پېژني، څوک چې خپل دین پېژني، څوک چې خپل ایمان پېژني، هغه والله د مدینې ښایسته جانان پېژني، هغه والله د مدینې ښایسته جانان پېژني. څوک چې په مینا کې ستی شي پتنګان پېژني، څوک چې په مینا کې ستی شي پتنګان پېژني، هغه والله د مدینې ښایسته جانان پېژني، هغه والله د مدینې ښایسته جانان پېژني.